بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د پاک الله په نوم چې بخښونکی او مهربانه دی. د ټولو نه مخکې زه په لوی افغانستان مین ټول افغان ولس ته د مینې نه ډک سلامونه، پاکې هیلې او نیکې پرزوینې وړاندې کوم. زما د نننۍ بیانیې موضوع ده پښتون د ځان دښمن. ګرانو وطنوالو، که موږ پښتانه خپل تاریخ ته په ژور نظر وګورو، نو پښتنو له چا هم په خپله ماتې نه ده ورکړې، بلکې اول زموږ دښمنانو که خپل وو او که پردي په موږ کې بې اتفاقي او نفاق را پیدا کړی دی، او بیا په خپل رول بل رول تباه او برباد کړی دی، تر دې چې له منځه نه هم وړی دی. موږ پښتانه د تل لپاره که خپل دي او که پردي دي د خپلو شخصي او ستراتیژیکي ګټو لپاره استعمال کړي وو. خو موږ پښتانه ډېر بدبخته قوم یو چې د خپل تاریخ نه زده کړې نه کوو، ګنې خپلې تېروتنې به موږ بیا بیا نه تکرارولې. بل زموږ د پښتنو لویه کمزوري دا ده چې موږ د دنیا په جاه و جلال او په پیسو باندې ډېر زیات مین یو، او په موږ کې ځانځانۍ او خودغرضي ډېره زیاته ده. نو په دې وجه په پښتنو کې یووالی نه راځي، او دښمن زموږ د دې کمزورۍ څخه په بشپړ توګه ګټې پورته کړي دي، او اوس هم لګیا دي پورته کوي. چې کله هم څوک د مشرۍ چوکۍ ته ورسي، نو بیا ورته نه خپل وطن یاد وي او نه خپل ولس، بلکې د خپل ولس او د خپل وطن په سر هر ډول معاملو کولو ته چمتو وي. نو زه ستاسو ته یو څو تاریخي تراخه حقیقتونه وړاندې کول غواړم، خو زه به ډېر لرې نه ځم او د ابراهیم لودي څخه به راونیسم. چې کله هغه د هندوستان باچا و او په کابل کې بابر مغول ناست و، نو آیا دولت خان لودي چې د لودي خاندان یو پیاوړی سپاسالار و او د ابراهیم لودي په وخت کې د پنجاب د صوبې والي و، نو هم هغه دولت خان لودي او د ابراهیم لودي تره علاءالدین شاه عالم د ابراهیم لودي خلاف سازش نه وکړي چې دولت خان لودي په پټه علاءالدین شاه عالم کابل ته بابر مغول له لېږلی و چې په هندوستان برید وکړي او د ابراهیم باچایي ړنګه کړي. او بیا دولت خان لودي خپل زوی دلاور خان لودي هم کابل ته نه و لېږلی چې بابر ته په هندوستان د برید لپاره بلنه ورکړې وه، او دغسې بابر په هندوستان د برید کولو تابعه وکړه. او په دسمبر کال 1525 کې بابر د کابل نه په هندوستان د حملې لپاره روان شو. حالانکه د ابراهیم لودي طاقت دومره زیات و چې بابر په هندوستان باندې د برید کولو تصور قدر ته هم نشو کولی، خو که چېرته د ابراهیم د خپل کور بنده ورسره نه وي شریک شوی. خو چې کله د بابر د پلان له مخې د پنجاب ولایت د دولت خان له لاسه وتلو، نو بیا سول سرله راغی چې هغه دولت خان ته د منلو ول نه و. نو هغه له خپل وراره غازي خان سره د بابر پر ضد ځواکونه راټول کړل. نو آیا د هغه خپل زوی دلاور خان له خپل پلار سره خیانت نه وکړي او د بابر پوځونه له وخت نه مخکې نو خبر کړي؟ او هم په دې توګه بابر ابراهیم لودي ته د پانیپت په میدان کې ماته ورکړه چې په هغې کې ابراهیم لودي ووژل شو، او په مړینې نتیجه خواجه کلان سر پرې کړو او بابر له راوړو. آیا د مغولو په فوج کې پښتانه شامل نه وو؟ د بابر لښکر دوه برخې درلودې چې یوې مغول او بله د پښتنو وه. خو د بده مرغه بل خواته پښتانه لګیا وو په خپل منځ کې د بې اتفاقۍ او شخصي ګټو په خاطر د یو پښتون باچا ابراهیم لودي څخه نه یوازې باچایي د ګوتو نه لاړه، بلکې د ژوند نه هم محروم کړی شو. ځکه خو خوشحال خان خټک بابا ویلي وو بیا د پاسه د دلی باچا بابر شو چې کار د پښتنو په برکت شو. د پانیپت جنگ یو فیصله کوم جنگ و چې د دې جنگ سره په هندوستان کې د مسلمانانو د واکمنۍ هغه دوره پای ته ورسېده چې پیل یې هم پښتنو کړی و او پای هم په پښتنو باندې وشوه. او دا د چا د لاسه؟ دا د پښتنو په خپل منځ کې د نفاق، د بې اتفاقۍ او شخصي ګټو د لاسه. آیا نور محمد علیزی د احمدشاه بابا خلاف سازش نه وکړي چې بیا ادعام شو؟ او چې کله شاه شجاع د انګریزانو او د رنجیت سنګ په لاس کې لوبېدلو او د دوست محمد خان مخالفت کولو،
نو آیا شاه شجاع او دوست محمد خان دواړه قومي ورونه نه وو؟ خو یو سدوزی او بل محمدزی و. آیا سلطان محمد خان او یار محمد خان چې د پېښور واکمنانو د خپلو شخصي ګټو لپاره له دوست محمد خان څخه کرکه نه درلوده چې د هغې له امله پېښور د افغانستان له لاسه ووت؟ نو آیا دا درې واړه خپل ورونه نه وو؟ او کله چې شاه محمود د ملا عاشق په څېر د یو بې پته بنده له امله د شاه زمان څخه سترګې ویستلې، نو آیا هغه د ده خپل ورور نه و؟ د فتح خان بارکزی نه په ژوندي څرمن ویستل او بیا وجل، نو آیا فتح خان بارکزی د شاه محمود سره قومي ورونه نه و؟ امیر شیر علي خان څوک و او امیر یعقوب خان څوک و؟ آیا دا پلار او زوی نه و چې امیر یعقوب خان د خپل پلار شیر علي خان خلاف د انګریزانو سره د افغانستان د تخت لپاره سازش کړی و؟ د امیر دوست محمد خان راواخله تر د اشرف غني د دولت پورې د محکوم افغانستان د ولس او د ځمکې په سر په مختلفو شکلونو کې معاملې کول د خپل ولس او خپل وطن سره خیانت نه و؟ کله چې کرزی او اشرف غني د دې وطن د بچو طالبانو پر ضد د امریکې په جولای کې کېناستل، نو آیا دوی د طالبانو قومي ورونه نه و؟ چې کله سړی د دې پښتنو مشرانو تاریخ ته په ژور نظر وګوري، نو د زړه نه یې وینې څاڅي چې یا خدایه دا چوکیګانې دومره خوږې وي چې دوی پې د خپل وطن او د خپل ولس د ننګ او د ناموس ته هم تېر ناست وو. له بلې خوا که موږ د محکوم افغانستان پښتنو ته وګورو، نو د هغوی دې هم بلا وکوي. په هغې کې هم د قام خرڅه او وطن فروش مشرانو کمی نشته. د محکوم افغانستان دا تش په نوم پښتون قام پرسته مشران چې د هغوی اوسنی نسل اوس هم د پښتنو اړوند بغارې وخي چې دوی د پښتنو د حق لپاره جنګېږي او شرم ولا هم نه ورځي. د کوم حق لپاره؟ د پاکستان د قانون د لاندې د پښتنو د غلام ساتلو د حق لپاره. د پاکستان د جوړېدو نه مخکې د دې دواړو مشرانو باچا خان او صمد خان اولنی ملاقات په هندوستان کې د ګاندي په کور کې شو، ځکه چې د چارسدې او قلعه سیف الله نه کابل ډېر زیات لرې و او دلي خو ورته ډېر زیات نږدې و. اصلي خبره دا وه چې خپل وطن افغانستان یې کمزوری و، نو دوی د طاقتور دښمن په غېږه کې کېناستل چې بیا ورسره کانګرس په کال 1969 کې دوکه وکړه او دوی له آینه په لاس کې ورکړه چې د خپل شکلونه پکې وګوري چې بیا خپل وطن افغانستان سره خیانت نه کوي. خو د بده مرغه دوی په پیړو پیړو تر د اوسه پورې زموږ د ګران وطن افغانستان سره خپل خیانت له دوام ورکړی دی. او بیا دوی د کانګرس دومره خدمتونه وکړل چې یو ته به سرحدي ګاندي ویلو او بل ته د بلوچستان ګاندي. حالانکه دا به څومره د خوشحالۍ خبره وه چې دوی د لوی افغانستان لپاره دومره مبارزه کړې وي چې یو ته د سرحدي احمد شاه بابا او بل ته د بلوچستان احمد شاه بابا خطابونه ورکړل شوي، خو د بده مرغه داسې ونه شول. او بیا دې باچا خان د محکوم افغانستان د پښتنو مخ د کابل نه دلي ته واړاوه او د خدای خدمتګار سیاسي الحاق د کانګرس سره وکړو او دغسې د لر او بر د پښتنو په منځ کې د واټن د زیاتولو لپاره دا یو بله لویه وسیله جوړه شوې وه. د امیر امان الله خان د خور شفیقې بیبي په پېښور کې د سلیمراز سره مرکه شوې وه، نو هغې وویل په ځای د دې چې باچا خان د هندوستان د کانګرس ګوند سره تړون شوی و، نو که دوی د افغانستان د دولت سره تړون کړی و، نو د ډیورنډ کرښه به ډېره مخکې له منځه تللې وه. له بلې خوا پردو خلکو هم په دې کې څه ډېر کسر پرېښی نه دی، څرنګه چې هغوی ته پته ولګېده چې پښتون خو په خپله د خپل ځان دښمن دی، نو هغوی هم د پښتنو د دې کمزورۍ څخه ګټې پورته کول شروع کړل چې څنګه دا پښتانه د خپلو شخصي او ستراتیژیکي ګټو لپاره استعمال کړي. کله چې په کلکته کې د مسلم لیگ حکومت او په کال 1946 کې محمد علي جناح په کلکته کې د ډایرکټ اکشن یعنی د راست قدم اعلان وکړو او په 14 د اګست کال 1946 کې چې کله د هندوانو کم قتل عام شروع شو، نو په 100 غنټو کې 15,000 هندوان سړي ښځې او ماشومان قتل کړل شوي او 11,000 کسان پکې ټپیان شوي وو. یو انګریز لیکوال چې د مسلم لیگ ډېر مینوال و، هوډسن، په خپل کتاب د ګریټ ډیوایډ کې لیکي چې د مړه شوو کسانو پیژندل خو پرېږده، خو د هغوی د لاشونو شمېر هم ډېر ګران و. خو کلکته یو تجارتي او صنعتي مرکز و او د ټول هندوستان نه به هغلته د مزدورۍ لپاره خلک راتلل، نو چې هغه خلک
خپلو علاقو ته راستانه شول نو هغوی به خلکو ته دا کیسې کولې چې څنګه مسلمانانو د دوی سره کوم ظلمونه کړي وو. نو هغلته به هغوی په مسلمانانو راکېښودل او په هندوستان کې د کافر اعظم جنا په وجه یو داسې فرقه وارانه قتل عام شروع شو چې د انسانیت او سړیتوب سر ورته ټیټ شوی و. دغسې په بهار کې هم د خلکو قتل عام شوی و. خو دلته ګورې چې دا کافر اعظم جنا به اوس څه کوي. نو په بهار کې یو قبایل پښتون ملک عیسی اورکزی د مسلم لیگ په نیشنل ګارډ کې و. نو دا جنا دومره ظالم انسان و چې هغه د مړو لاسونه خې او سرونه راجمع کړل او ملک عیسی له ورکړل چې دا په قبایلو کې تقسیم کړي او جنا ورته وویل چې دا پروپاګاندا په پښتنو قبایلو کې کوه چې دا د هندوانو کار دی او دا دومره مسلمانان وجلي دي او که تاسو پاکستان نه غواړئ نو بیا به دا حال ستاسو هم وي. نو ملک عیسی اورکزی دا خپې لاسونه او سرونه قبایلو ته په لاره کې راوړل او په خلکو یې ویشل. خو عجیبه خبره خو دا وه چې د قبایلو پولیټیکل ایجنټ به ورته هېڅ هم نه ویل او نه بیا ترې دا پوښتنه کوله چې د انسانانو د بدن دا دومره اجزا تاسو د کوم ځای نه راوړلي دي. خو اصلي خبره دا وه چې په دې لوبه کې انګریزان او جنا سره شریک وو چې د پاکستان د جوړېدو لپاره لاره هواره کړي. خو ملک عیسی اورکزی خو کیدای شي چې مړ وي، خو د هغه اوسني نسل ته وایم چې اوس خو درته پاکستان په قبایلو کې د خپلو ښځو سړو او د ماشومانو د خپو لاسونو او سرونو ډیرې جوړ کړي دي. نو اوس دا خپې لاسونه او سرونه د محکوم افغانستان په نورو علاقو کې تقسیم کړي چې که د پاکستان سره اوسېدل غواړي نو دا حال به مې وي چې خدای پاک ستاسو د مشر ملک عیسی اورکزی ګناهونه معاف کړي. خو اوس به د نورو قبایلو مشرانو د جنا او پاکستان لپاره د خدمتونو یادونه هم وکړو. د قبایلو د موسیدو مشر ملک ګلاب خان محمد علي جناح ته په کال 1946 کې یو داسې لیک یعنې خط لیږلی و: ګرانه قاضي اعظمه، زه د جنوبي وزیرستان د ټولو مسیدو له اړخه تاته د پاکستان د ترلاسه کولو لپاره چې کله هم تاسو وغواړئ د وسلوالو مرستې ډاډ درکوم او په دې نازک وخت کې موږ ستا په رهبرۍ باور لرو. تاته د ښه ژوند او روغتیا هیله کوو او که تاسو امر وکړئ نو زه د مسیدو وسلوال ځواکونه تا د باډیګارډ یعنې د ساتونکو په توګه درکولو ته چمتو یم. او په آخر کې ورته لیکي پاکستان زنده باد. خو په دغه وخت کې لا دې پاکستان شتون هم نه درلودو. بیا د خیبر ایجنسۍ ملک باورخان شینواري د کیبینټ میشن غړو ته یو الکترونیک تار ولېږلو چې د خیبر ایجنسۍ قبایل په جنا مکمل باور لري او موږ د پاکستان نه بغیر بل هیڅ هم نه منو. دا کارونه به دې قبایلو مشرانو د پولیټیکل ایجنټ په وینا کول او دې قبایلو مشرانو له به پولیټیکل ایجنټ پیسې ورکولې. حقیقت دا و چې په هغه وخت کې د دویم جهادي جنګ نه وروسته جنا په دې پوهه و چې د برتانوي استعمار ټغر لګیا دی غونډېږي، دې به ډېر ژر د تاریخ برخه جوړه شي او امریکا به د برتانوي استعمار ځای نیسي. نو د جنا دا خیال و چې په داسې حال کې موږ له پکار دي چې امریکایان هم د پاکستان د خبرې نه خبر کړو. نو د دې لپاره دا ضروري ده چې په صوبه سرحد کې حالات خراب شي او دا کار به موږ د قبایلو نه اخلو. خو اوس بلې قصې ته غوږ کېدی. اسکندر مرزا چې د پاکستان د جوړېدو نه وروسته د پاکستان رئیس جمهور شوی هم و، نو هغه د خپل ژوند په قصه کې داسې لیکي: د کال 1940 د فروری په میاشت کې زه محمد علي جناح خپل کور ته اوښتم چې په دغه وخت کې زه په مرکز کې د دفاع دویم سکتر وم. نو هغه لیکي چې ما ته جناح وایي چې ته ما د هندوستان د مسلمانانو مشر منې. نو اسکندر مرزا لیکي چې ما به ورته په داسې وخت کې څه ویل؟ نو ما ورته وویل چې هو. نو اسکندر مرزا لیکي چې ما ته جناح وویل چې ته قبایلو ته د جهاد لپاره لاړ شه. نو تاسو سوچ وکړئ، کافر اعظم چې مونځ ولا هم نه ورتلو، شرابي، کبابي، بد اخلاقه او زناکار د جهاد په نوم ساده پښتانه قبایل راپاروي، خو د قبایلو دې هم بلا وکوي چې د پیسو لپاره هر څه کوي. اسکندر مرزا لیکي چې زه حیران شوم چې دا زه د جناح د خولې نه څه اورم. خو بیا مې د جناح خبره ومنله او بیا مې جناح ته وویل چې په دې خو به په کروڑونو روپو مصرف کیږي، بل دا زه چې د خپلې نوکرۍ نه داسې غیبېږم نو د دې لپاره خو به هم سپرتوک جوړول غواړي. نو جناح د هغې لپاره د مخکې نه سوچ کړی و. نو جناح ماته وویل چې د نوکرۍ لپاره به خان افقلات له لاړ شي او د پیسو بندوبست به درته د بوپال نواب وکړي. او جناح اسکندر مرزا ته دا هم وویل
که تا ته څه نقصان ورسېدو نو ستا د بد خیال به موږ ساتو. نو اسکندر میرزا وایي زه په دغه ورځ د بوپال نواب له لاړم او هغه ماله 100,000 روپۍ راکړې او ما په قبایلو کې خپل کسان د سلام مشورې لپاره راوغوښتل. پوره منصوبه مو تیاره کړه چې زه به وزیرستان، تیرا او د ممندو علاقې ته ځم. او دا اوس چې کوم کسان په قبایلو کې را پیدا شوي دي چې دوی د پاکستان د قانون د لاندې په پاکستان کې دننه په عدم تشدد د پښتنو حق غواړي، دا هم د هغه خلکو اولاد دي چې چا به د پاکستان لپاره د جنا سره مرستې کولې. خو اسکندر میرزا لیکي چې په اول د مای کال 1929 کې د امریکې 2 ذمہوار کسان په بمبئی کې د جنا کور ته ورغلل چې د یو نوم و رونالډ ای هیر چې د امریکې د جنوبي ایشیا د چارو لپاره مشر و، او دویم په هندوستان کې د امریکې د سفارت دویم سکرټر تامس ای ویلو چې دوی د جنا سره د پاکستان د جوړولو او په راتلونکي کې په دې سیمه کې د پاکستان د امریکې د ګټو په خاطر پریکړې وکړي. نو اسکندر میرزا لیکي چې زه د مای په شروع کال 1929 کې جنا کور ته اوښتلم چې زما د امریکایانو سره خبر وشوه او خپله منصوبه پرېږده. خو ګرانو وطنوالو، زه دلته یو ډېره اهمه خبره کول غواړم چې د بمبئی او د دلی نه خو زموږ د قبایلو سره دې خلکو رابطې ساتلې چې د خپلو ستراتیژیکي ګټو لپاره استعمال کړي او خپل رور افغانستان سره اوږه په اوږه دیوال په دیوال په پوله پروت و، خو د افغانستان دې مشرانو دې قبایلو له ضرورولۍ هغه لاس چرته هم نه ورکړی چې کوم پکار و. د حضرت علي رضی الله تعالی عنه یو قول دی چې خپل مه پردي کوي بیا یې پردي خپلوي. د پاکستان د جوړېدو نه مخکې په هندوستان کې په یوپي، بهار، مدھیه پردیش، سی پی، بوپال او لکھنؤ کې چې چا پاکستان غوښتلو او په دې صوبو کې به دې مسلمانانو دا بغارې وخلې هات مې لوټه منہ میں پان لیکن رہیں گے پاکستان. نو په دې صوبو کې خو یوه صوبه هم په پاکستان کې شامل شوې نه ده. نه پښتنو او نه سندیانو پاکستان غوښتلو، خو د هغوی صوبې په پاکستان کې شامل شوې او بلوچستان خو ځان لا هیواد و. د پاکستان د جوړېدو په وخت کې دا پرېکړه شوې وه چې په کومو صوبو کې د کومې پارټۍ حکومت وي نو هغه حکومت به پرېکړه کوي چې د پاکستان سره به شاملېږي او که د هندوستان سره. نو په صوبه سرحد کې خو د کانګرس او د خدای خدمتګار حکومت و، خو دا اختیار هم د پښتنو نه واخیستل شو او ریفرنډم یې پرې ور وتپلو چې د دې ریفرنډم په دې سازش کې باچا خان او ولی خان هم شامل وو. نو ځکه دوی په ریفرنډم کې برخه وانه غشته او صوبه سرحد په پاکستان کې شامل شو. یوازې بنګالیانو پاکستان غوښتلو او 40 کاله پس هم دې د پنجاب مسلمان فوج هم د دغه مسلمان بنګالیانو 3 میلیونه بنګالیان شهیدان کړل او 4 لکه بنګالۍ ښځې ورله وشرمولې. په 14 د اګست کال 1929 کې پاکستان جوړ شو او په نومبر کال 1929 کې قبایلي مشرانو د پاکستان سره هم هغه تړون لاسلیک کړو کوم چې د قبایلو مشرانو د انګریزانو سره لاسلیک کړی و. او بیا چې کله پاکستان جوړ شو او پاکستان په کشمیر ورختلو نو په هغه وخت کې یو کشمیری قیوم خان د صوبه سرحد وزیر اعلی و. نو قیوم خان قبایلو ته وویل چې ځمکه د پاکستان او چې څومره لوټ مار وکړو نو هغه ستاسو. نو ولې کشمیریان مسلمانان نو؟ پاکستان خو د اسلام په نوم نو جوړ شوی. او دغسې قبایل په کشمیر ورواچول او په ساده جامو کې د پاکستان فوج او د پنجاب د مذهبي تنظیمونو کسان ورسره هم شامل وو او د لوټ مار په ټرکونو سامانونه دې قبایلو د ځان سره راوړل او د جهاد په نوم د کشمیریانو ښځې وشرمولې شوې. نو دې لوټ مار او بېعزتۍ په کشمیریانو ډېره بده اغېزه وکړه او هندوستان ته په واسکو مې هرکلی وکړو. نو 2 برخې اصلي کشمیر په هندوستان کې پاتې شو او لنډې بوچې کشمیر د پاکستان په قبضه کې راغی چې هغې ته هم اوس هندوستان سترګې خړې کړې دي او ډېر زر به د ستوني نه تېر کړي. او موږ افغانان په دې پورې نښتي وو چې موږ له پښتونستان پکار دی او که موږ له لوی افغانستان پکار دی. موږ له د تشدد نه کار اخیستل پکار دي کو عدم تشدد اختیار کول پکار دي. نو په تشدد او عدم تشدد به زه په راتلونکي ویډیو کې په جدي بڼه ډېرې زیاتې خبرې تاسو ته کوم انشاءالله. ګرانو وطنوالو، اوس به په لویه لاس سپارم. تل دې وي پښتو، تل دې وي پښتونولي او تل دې وي د اباسین او د مارګلې د غرونو نه تر د امو دریا پورې زموږ د پلار نیکه ګران خوږ او ګلالي وطن لوی افغانستان د ازادۍ په هیله. مشال خان ټکر.